پر زړه تصویر جوړوم ستا د عینینو خاورې رنګ راکړه ستا د قدمینو د ژوند لار وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. د ژوند لار تر تا قربان دی تشویق سبب د وجود د ثقلینو خاورې رنګ راکړه ستا د قدمینو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند له لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د انبیا علیهم السلام د بعثت او د رالیږلو مقصد، یعنی رب العزت ولې انبیا علیهم السلام مبعوث کړل په پیغمبري باندې. الله رب العزت ولې موږ ته قرآن کریم راولیږه. په مخکې خپرونه کې تاسې واوریدل هغه انسان چې په دنیا کې ګناهونه کوي نو هغه ته خامخا نقصان رسیږي. عمده نقصان دا و چې د هغه سره به د الله ملګرتیا ختمیږي. ولیکن الله په خپلو بندګانو باندې رحیم ذات دی، مهربان ذات دی. نو الله غواړي چې بندگان د ګناه نه بچ شي، د ګناه نه محفوظ شي. نو په دې وجه الله رب العزت د انبیا علیهم السلام د بعثت سلسله شروع کړه. په انبیا علیهم السلام باندې آسمان نه کتابونه نازل کړل او د کتابونو د نزولو مقصد هم صرف دا و چې انسان د ګناهونو نه بچ شي او خپل ځان د دې عظیم نقصان نه وساتي. همدې مقصد دپاره الله رب العزت آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبري باندې مبعوث کړ. هم د دغه مقصد دپاره د قرآن کریم په شان عظیم و شان کتاب رب العزت نازل کړ او بیا رب العزت په خپل کلام کې په مختلف اندازو سره په مختلفې طریقې سره موږ ته بیانات کړي دي. انسان د ګناه نه بچ شي. کله الله رب العزت انسانانو ته د جنت حالات اوروي او دوی ته ترغیب ورکوي چې د ګناهونه پرېږدئ نو جنت کې به داسې قسمه نعمتونه تاسې ته میلاویږي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هسې نعمتونه چې نه به سترګو لیدلي وي تر اوسه او نه به غوږونو اوریدلي وي او نه به د چا په زړه کې ګرځېدلي وي. همدارنګه الله رب العزت کله انسانانو ته په خپل کلام کې د جهنم دردناک عذاب ذکر کوي او د دې نه ویروي چې خبردار ګناهونه پرېږدئ، ګناهونه پرېږدئ او که تاسې په ګناهونو کې مبتلا شئ نو دې سخترین عذاب سره به تاسې مخامخ شئ. کله الله رب العزت په خپل کلام کې د تیر شوو قومونو حالات او واقعات موږ ته بیانوي او موږ ترې ویروي چې وګوره ای انسانه هغه قومونه چې ستانه په هر اعتبار سره کول، د مال او د دولت په اعتبار سره، د صنعت او د تجارت په اعتبار سره، د قد و قامت په اعتبار سره ستانه ډیر کول، خو کله چې هغوی د الله رب العزت د اوامرو او د حکمونو نه سرغړونه وکړه او د رب العزت په نافرمانی کې د حد نه تیر شول نو الله وایي چې موږ هغوی د هغوی د بد عملونو په وجه باندې تباه او برباد کړل چې د هغوی نوم او نشان هم د دنیا نه ختم شو، د هغوی نوم اخیستونکي هم نن باقی نه دي. وکم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. څوک یې اواز هم نشي اورېدلی. نو الله وایي که تا هم د الله نافرمانی پرې نه ښودله، تل لپاره په طغیان او په بدبختی کې مبتلا وي نو ستا حال به هم هغه وي کوم چې د هغوی شو. همدارنګه د الله کلام کله د هغو نعمتونو ذکر موږ ته کوي چې د انسان باندې د پرله پسې د باران په شان راوریږي. هغه نعمتونه انسان ته وریادوي چې شاید دا انسان په دې نعمتونو باندې فکر وکړي او د الله نافرمانی پرېږدي، ځکه چې په دنیا کې اکثر دا کیږي چې د خپل محسن نافرمانی نشي کولی د هغه خبره منل کیږي چا چې تا سره احسان کړی. نو رب العزت هم د خپل نعمتونه
تا باندې چې کړي په خپل کلام کې ذکر کوي چې دې نعمتونو ته متوجه شي او د الله نافرماني پرېږدي. به هر حال قرآن عظیم په مختلف انداز کې په مختلفو طریقو انسان ته د الله تعالی د نافرمانیو نه د بچ کولو کوشش کړی او دا ټولې طریقې خو نشي بیانېدلی. صرف زه تاسو ته به یو څو طریقې بیان کړم. په دنیا کې چې کله یو مجرم جرم کوي او د چا په کتلو سره د جرم ارتکاب نشي کولی، چې کله غلا کوي الله دې موږ وساتي، کله بدعملي و بد اخلاقي کوي د چا په لیدلو سره کار نشي کولی، نو الله رب العزت په قرآن کریم کې انسان ته د دې ښودلو کوشش کړی چې انسانه ته چې کله هم زما نافرماني کوې، زما حکم ماتوې او د جرم ارتکاب کوې، نو که د دې جرم پټ ساتلو دپاره په زرګونو کوششونه هم وکړې، د کور دروازې بندې کړې، کړکیانې بندې کړې، نو د خپل دا جرم د دنیا د خلکو نه، د حکومت نه، د خپل مور و پلار نه او د خپل قوم نه، د خپل عزیزانو او خپلوانو نه خو به دا جرم پټ کړي، خو ما چې ستا د څارنې لپاره کوم جاسوسي نظام جوړ کړی، ته زما د دغه جاسوسي نظام نه دا جرم هیڅکله نشي پټولی. الله وایي چې زما دا جاسوسي نظام 24 ساعته ستا نظاره کوي، ستا څارنه کوي. الله رب العزت دا 4 څیزونه موږ ته په خپل کلام کې بیان کړي دي. اول هغه څیز چې کوم د انسان 24 ساعته څارنه کوي او د انسان نگرانی کوي، هغه پخپله د الله رب العزت ذات دی. پخپله الله رب العزت 24 ساعته د انسان څارنه کوي. زموږ ایمان دی چې الله په هر ځای کې هر وخت کې حاضر او ناظر دی. انسان د ټولو کائناتو د طاقتونو نه خپل ځان پټولی شي، خو د خپل خالق د خپل مالک نه ځان هیڅکله نشي پټولی. قرآن کریم په سورة مجادله په 2 رکوع کې موږ ته داسې فرمایي: الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. الله فرمایلی دی چې ای په ځمکه باندې اوسیدونکو انسانانو، کله چې تاسو په کور کې کښینئ او پټې مشورې کوئ او د کور دروازې او کړکۍ بندې کړئ، په دې خیال چې اوس موږ د دنیا هیڅ طاقت نشي لیدلی، یاد وساتئ تاسو خپل ځان د پوره کائناتو نه پټولی شئ، خو د خپل خالق د خپل پیدا کوونکي نه خپل ځان هیڅکله نشئ پټولی. کله چې تاسو 3 کسان یئ نو 4م تاسو سره الله دی، او چې کله تاسو 4 کسه یئ نو تاسو سره 5م ستاسو پروردګار دی، چې کله تاسو 5 کسه یئ نو تاسو سره 6م پروردګار دی. ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. د 3 او 5 ذکر یې د مثال په طور باندې الله رب العزت کړی. کله هم چې د 3 نه کم او د 5 نه زیات چیرته کینئ نو تاسو سره به د الله ذات وي. او الله رب العزت په یو بل مقام کې موږ ته داسې فرمایي: یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. الله پاک د سترګو خیانت او د سینې پټ رازونو نه هم خبردار دی. د سترګو خیانت داسې پټ څیز دی او داسې مخفي ګناه ده که په پوره مجلس کې یو سړی په بدنظري کې مبتلا وي، بیا هم د ده سره ناستو خلکو ته د دې د خیانت معلومات نه کیږي، خو الله رب العزت فرمایي: یعلم خائنة الاعین. ستاسو نظر په غلط ځای باندې پریوځي، خو د هغه نه مخکې د الله رب العزت نظر هلته پریوتی. الله د ستاسې د هغه سترګو په خیانت باندې هم عالم دی. ورپسې الله څه وایي: وما تخفي الصدور. د سترګو معامله خو بیا هم ښکاره ده. الله رب العزت خو ستاسو د سینو په پټو رازونو باندې هم خبردار دی. نو الله رب العزت تل لپاره زموږ څارنه کوي. 24 ساعته هغه حاضر او ناظر دی. په هر ځای کې چې موږ او تاسو یو هغه زموږ څارنه کوي. د رب العزت نه ګناه هیڅکله نشو پټولی. نو الله انبیا راولیږل، الله کلام نازل که د دې دپاره چې د دې نه موږ خبر کي چې الله تاسو سره دی. الله 24 ساعته تاسو څاري، تاسو د ګناهونو نه ځان بچ کړئ. دویم هغه شی چې 24 ساعته انسان څاري هغه کرام کاتبین دي. د هر انسان په 2 اوږو باندې الله رب العزت 2 فرښتې کینولی دي چې دا 24 ساعته د انسان څارنه کوي. په دنیا کې چې څومره انسانان وي، کرام کاتبین فرښتې به د هغوی 2 چنده وي. په راسته اوږې باندې ناسته فرښته د انسان نیک اعمالونه لیکي، او کومه فرښته چې د ستا په چپه اوږې باندې ناسته ده هغه ستا بد عملونه لیکي، او د دې په لیکلو سره د انسان عملنامه تیاروي. او د قیامت په میدان کې چې کله انسان ته د اعمال نامه پیش شي، نو انسان چې دا وګوري بې خیاله به یوه چیغه ووهي او وبه یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. افسوس دا څنګه کتاب دی
دا څنګه عملنامه ده چې ده زما هیڅ قسمه ګناه نه ده پریښې، نه یې وړه ګناه پریښې او نه یې لویه ګناه پریښې. په دې کې څه ګناهونه داسې هم وه چې دا ما داسې پټ کړي وه چې زما نه بغیر د کائناتو هیڅ یو کس ته معلوم نه وه. هغه ګناهونه هم په دې کې لیکل شوي دي او انسان به دا آرزو او دا هیله کوي او وایي به یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنى عني مالیه هل لک عني سلطانیه. څومره ښه به وه چې ما ته زما اعمالنامه نه وه راکړ شوې، ما ته دا خبر هم نه وای چې زما حساب څه شی دی. څومره به ښه وای چې مرګ یعنې ړومبنی زما خاتمه کړې وای. افسوس چې زما مال زما نه هیڅ دفاع ونه کړه، ما ته په کار رانغی او زما پادشاهي چې په دنیا کې وه هغه هم زما نه ختمه شوه. نو الله رب العزت کرام کاتبین تا باندې مسلط کړي چې د ستا د ټولو اعمالو څارنه په 40 ساعته کې وکړي. الله رب العزت انبیا علیهم الصلاة والسلام په پیغمبري باندې مبعوث کړل. الله رب العزت په انبیا علیهم الصلاة والسلام باندې کتاب نازل که. هغه د دې دپاره چې مسلمانان د دې نه خبر شي چې الله رب العزت ستاسو په اوږو باندې ملائکې کینولي، هغه 40 ساعته د ستاسو څارنه کوي او تل لپاره د ستاسو نیک اعمال او بد اعمال لیکي. نو د الله نه ویرېږئ، د الله په حضور کې به پیش کیږي د ستاسو اعمالونه تر څو تاسو د ګناهونو نه بچ شئ. او دریم هغه څیز چې د انسان څارنه او د انسان نگرانی کوي هغه د انسان خپل اندامونه دي. انسان خو په دنیا کې خپل اندامونه خپل ګڼي او په خپل رضا سره استعمالوي. انسان دا ګڼي چې سترګې زما خپلې دي، څنګه چې غواړم هغسې به استعمالوم. غوږونه زما خپل دي، څنګه چې غواړم هماغسې به استعمالوم. لاسونه او خپې زما خپلې دي، څنګه چې غواړم هماغسې به استعمالوم. خو معلومات به هلته کیږي کله چې په دې کې زوال شروع شي. معلومات به هلته کیږي چې کله په دې کې زوال شروع شي، چې کله د سترګو دید او نظر کم شي او د اورېدلو طاقت دې کم شي، په لاسونو کې دې رپېدل شروع شي چې د چای پیالې هم نشي نیولی، او بیا خبره د عقل په کمېدو کې شروع شي چې عقل دې هم کم شي. نو دا ټول څیزونه به هلته ووایي چې دا زما نه و بلکې دا بل چا ماته راکړي ول. اوس خو یې خپل ګڼې چې سترګو دید دې کم شي، د غوږو اورېدل دې کم شي، په عقل کې دې زوال راشي، په لاسو کې دې رپېدل راشي، نو بیا به هلته پوهېږي چې دا زما نه ول، دا الله ماته راکړي ول. به هر حال قدرمنو اورېدونکو، دا اندامونه د الله رب العزت جاسوس دي چې دا 40 ساعته د انسان څارنه کوي او په دې کې الله رب العزت داسې طاقت ایښودلی چې انسان کوم عمل کوي هغه اندامونه په خپل ځان کې دا ذخیره کوي او محفوظ ساتي. د قیامت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې دوی خبرې کوي او الله رب العزت به په دوی کې د خبرو طاقت پیدا کوي. دا اندامونه به د انسان خلاف شاهدي ورکوي، سترګې به شاهدي ورکوي چې موږ یې د فلاني غلطو څیزو کتلو دپاره استعمال کړو. ټوله ورځ به یې بد نه فحشا کتله، منکرات به کتل او غیر محرم ښځو ته به کتل. د الله رب العزت د کلام د لوستلو دپاره به موږ نه استعمالولو. غوږونه به د الله په دربار کې دا شاهدي ورکوي چې موږ به د موسیقي د اورېدلو دپاره استعمالېدلو، خو د قرآن او د دین د خبرو اورېدو موقع به هیڅکله موږ ته نه راکولی شوه. د قرآن پاک د تلاوت او د الله رب العزت د ذکر نه موږ محروم ساتلی شوي وو. دا به د الله په حضور کې شاهدي ورکوي. الله دې په موږ روانې رحم وکړي. نو خلاصه دا چې ټول اندامونه به د انسان خلاف ګواهي او شاهدي ورکوي. الله رب العزت په 23مه سپاره کې په سورت یاسین کې د 2 اندامونو د ګواهي ذکر کړی دی چې فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. د قیامت په ورځ به الله وایي چې د مجرمانو په ژبه باندې مهر ولګوو، ژبه به خبرې نه کوي. دا یو ټوټه غوښه چې په دنیا کې په خبرو کولو باندې نه ستړی کېدله، په دې ژبه باندې به مهر ولګي، د خبرو به پاتې شي. وتکلمنا ایدیهم او د مجرمانو لاسونه به موږ سره خبرې کوي، پروردګار وایي. وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون او د دوی خپې به شاهدي ورکوي د هغو عملونو کوم چې انسان په دنیا کې کړي دي. همدارنګه رب العزت په 40مه سپاره کې په آخري رکو کې د دې نه علاوه یعنې د لاسونو او د خپو نه علاوه 3 اندامونه نور هم ذکر کړي چې د انسان خلاف به د آخرت په ورځ کې د الله په حضور کې شاهدي ورکوي. لکه چې فرمایي ویوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم
وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. مجرم چې کله جهنم ته نږدې ورسیږي نو د دوی خلاف به د دوی غوږونه، د دوی سترګې او د دوی څرمن او د دوی پوستکی ګواهي او شاهدي ورکوي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. او دا مجرم به خپل بدن او د هغه اندامونو ته خبرې کوي او وایي به ورته لما شهدتم علینا، تاسو زما خلاف ولې شاهدي ورکړه؟ ما خو په دنیا کې ټول ګناهونه ستاسو مزو او ستاسو خوندونو دپاره کول، نن تاسو زما خلاف ګواهي او شاهدي ورکوئ. نو دا اندامونه او د بدن څرمن به مجرم ته جواب ورکړي، قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. نن خو موږ ته هغه ذات د خبرو طاقت راکړی دی، کوم ذات چې هر څیز ته د خبرو طاقت ورکړی دی. نو الله موږ ته دا طاقت راکړی دی. په صحیح مسلم کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام په مجلس کې په خندا شو او په ښکاره محفل کې د خندا څه خبره هم نه وشوې. نو صحابه کرامو ته تعجب وشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه چې تاسو پوهیږئ چې ماله ولې خندا راغله، ولې مې وخندل؟ صحابه کرام ورته وفرمیل الله و رسوله اعلم، الله او د هغه رسول ښه پوهیږي، موږ نه پوهیږو چې تا ولې وخندل. نو محمد رسول الله وفرمیل یعنی ما ته په هغه خبره باندې خندا راغله چې کوم بنده د حشر په میدان کې خپل پروردګار سره کوي. بنده به عرض وکړي چې ای الله زه د خپل ځان خلاف د هیچا ګواهي او شاهدي نه منم، ټول زما دښمنان دي تر کوم وخته پورې چې زما بدن زما په خلاف شاهدي او ګواهي مې ورکړي. نو الله رب العزت به ورته وفرمایي کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، نن کفایت کوي تا لره د ستا نفس چې هغه د ستا په ضد باندې او ستا په خلاف باندې شاهدي درکړي. نو حسابوئ. نو د انسان په ژبه باندې به الله مهر ولګوي او ټول اندامونو ته به د خبرو کولو طاقت ورکړي. نو دا به د انسان خلاف ګواهي شروع کړي چې کله د ګواهي نه فارغ شي د شاهدي نه، نو د انسان ژبه به دوباره الله رب العزت په خبرو باندې شروع کړي او په غصه کې به هغو ته ووایي بعدا لکن وسحقا فعن کن انا ضل. تاسو دې برباد شئ، ما خو ستاسو په وجه په دنیا کې جنګونه کول او په دنیا کې هم ستاسو د سهولت په خاطر او ستاسې د مزو په خاطر ما د خپل رب نافرماني کړې وه. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. نو الله د دې دپاره پیغمبران راولېږل، د دې دپاره کتابونه راولېږلل تر څو چې د دې حالاتو نه موږ خبر کړي چې تاسو باندې به په آخرت ورځ کې ستاسو اندامونه شاهدي او ګواهي ورکوي. پرېږدئ ګناه، ځان د ګناهونو نه بچ کړئ. څلورم څیز چې د انسان څارنه کوي هغه ځمکه ده او په ځمکه باندې جوړ شوي کورونه دي او د دې کورونو دیوالونه دي. دا ټول د الله رب العزت مخلوق دی او د آخرت په ورځ به شاهدي ورکوي. د ځمکې په کومه حصه او په کوم ځای کې چې یو انسان یو کار وکړي که ښه وي او که بد وي، دغه کار د ځمکې دغه حصه او ټوکړه او د کور دیوالونه په خپل ځان کې محفوظوي او د قیامت په میدان کې به د الله رب العزت په دربار کې دا پیش کوي. رب العزت به دې ته د خبرو طاقت ورکوي، د ښو اعمالو ګواهي او شاهدي به ورکوي او د بدو اعمالو هم. په دې وجه زموږ علماو لیکلي دي چې د اخترونو منځونو دپاره چې کله راځئ نو د راتلو دپاره یوه لاره غوره کړئ او د تلو لپاره بله لار، چې د انسان د نیکو ګواهان زیات شي. د ځمکې په کومه حصه چې کم قدم راځي د هغه حصه به د عمل ګواهي ورکوي. او په دې وجه زموږ علماو لیکلي دي چې کوم ځای کې فرض ادا کړئ نو سنت او نوافل د هغه نه بل ځای کې ادا کړئ چې د انسان د نیکو ګواهان او شاهدان زیات شي. کوم ځای کې چې تاسې سجده کوئ هلته تنګ دی، هغه ځمکه به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې شاهدي ورکوي. به هر حال قدرمنو اوریدونکو، خلاصه دا شوه چې ځمکه او په ځمکه باندې جوړه شوې آبادي کورونه د انسان څارنه کوي. د الله دا ارشاد دی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. په دې ابتدایي درې آیاتونو کې د قیامت ابتدایي واقعات او د دې هیبتونه بیان شوي دي چې کله ځمکه وجړقوله شي یعنې زلزله راشي په هغې باندې او په ځمکه کې چې څومره خزانې ښخې دي هغه بهر را اوباسي، نو انسان به په تعجب سره وایي چې په دې ځمکه کې څه وشو. ورپسې رب العزت فرمایلي یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. ځمکه به په دغه ورځ ټول خبرونه او ټول حالت هم بیانوي کوم چې په دې تیر شوي دي. بان ربک اوحی لها، ستا رب به دې ته د ویلو حکم ورکړی وي.
چې په ځمکه باندې دې څه کړي نو څلورم هغه څیز چې د انسان څارنه کوي 24 ساعته د انسان په څارنه باندې بوخت دی هغه ځمکه ده او په ځمکه باندې جوړ شوي کورونونه او د کورو دیوالونه دي چې د الله رب العزت په دربار کې هغه عملونه چې تا کړي دا به ټول رب العزت ته پیش کوي نو الله موږ ته پیغمبر راواستوه الله رب العزت په پیغمبرانو باندې کتابونه نازل کړه د دې لپاره چې دغه حالت نه موږ خبر کړي چې ای مسلمانه ګناه پرېږده د الله د اوامرو نه سرغړونه پرېږده فحشا پرېږده منکرات پرېږده که نه د ستا اندامونه او هغه ځمکه چې ته پرې ګرځېدلی دا به د آخرت په ورځ د الله په دربار کې د ستا خلاف شاهدي ورکوي او رب العزت خو به دې په هر ځای کې ویني او هغه کرام الکاتبین ملائکې چې ستا په اوږو ناستې دي هغه هم تل لپاره ستا څارنه کوي ستا نیک عملونه هم لیکي ستا بد عملونه هم لیکي او د آخرت په ورځ به ټول د یو کتاب په شکل ستا مخې ته پیش کیږي او ته به یې پخپله لولې نو قدرمنو اوریدونکو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې تل لپاره نیکو عملونو ته مخه کړو او د بدو عملونو نه ځان وساتو چې الله رب العزت زموږ آخرت خراب نه کړي راشئ رب ته متوجه شئ د الله کلام ولولئ د رسول الله حدیث ولولئ په خپل کورنیو کې د الله او د الله د کلام نظام قایم کړئ تر څو عزت د دنیا او د آخرت زموږ او ستاسې په برخه شي او هغه د آخرت رسوایي او بېعزتي نه الله رب العزت موږ محفوظ وساتي تل لپاره الله ځان سره وګڼئ الله د خپل ملګری وګڼئ الله حاضر او ناظر وګڼئ الله د ستاسې د غاړې د رنګ نه تاسو ته نږدې دی د هغه نه حیا وکړئ ګناهونه فحشا او منکرات پرېږدئ په دې هیله قدرمن اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځ م نیکمرغه پاک الله مو مل شه تصویر جوړوم ستا د عینینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو د قارون زر نه لرم بس یو میزان دی په یوه سکه د مسکا تر تا قربان دی تشوی سبب د وجود د ثقلینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو تشوی سبب د وجود د ثقلینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو پر زړه تصویر جوړوم ستا د عینینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو رڼې رڼې اوښکې مې تر سترګو څاڅي ستوری مې ستا د مینې په زړه کې ناڅي ښایست وتا ته حیران د قمرینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو ښایست وتا ته حیران د قمرینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو پر زړه تصویر جوړوم ستا د عینینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو دا ستا یاغې دردونه پټ په ځیګر وړم لکه ډېوه د اورو پیټ پر سر وړم ما ته رهبر هر کلام ستا د لبینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو ما ته رهبر هر کلام ستا د
جرا کړستا د قدمینو خاورې را جرا کړستا د قدمینو